السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هاو ټو پښتو یوټیوب چینل ډېر درنو او عزتمندو مینهوالو، په دې هیله یم چې ټول به جوړ روغ او خوشحاله او د صفتي جامې به مو پرتن وي. محمد عارف صمیم یم او نن له دې ویډیو سره یو ځل بیا تاسو ته له هاو ټو پښتو یوټیوب چینل څخه حاضر یم. ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو په یو تصویر باندې په اډوبو فوټوشاپ پروګرام کې ویښتان اضافه کړو. ملګرو، تاسو دغه ویډیو په لیدلو سره کولی شئ یا په هر تصویر باندې ویښتان اضافه کړئ. زه په دغه تصویر باندې ویښتان اضافه کوم چې تاسو وینئ دلته هیڅ ویښتان نشته دي، چې وروسته د اډوبو فوټوشاپ پروګرام په استفادې سره ورته ویښتان اضافه کوم. ملګرو، لومړی دغه تصویر چې د دغه په اډوبو فوټوشاپ پروګرام کې خلاصوو. لږ انتظار وباسو تر څو خلاص شي. ملګرو، انتظار وباسو. اډوبو فوټوشاپ پروګرام ما نه و انسټال کړی، سم کار نشي کولی، نه پوهېږم څه مشکل لري. لږ انتظار وباسو تر څو په کامله توګه دا خلاص شي. ملګرو، دغه د کوم تصویر چې ما غوښتو په هغه باندې ویښتان اضافه کړم همدلته اډوبو فوټوشاپ پروګرام ته راغی. وروسته له دې چې کله مو تصویر راوستو تاسو به همدلته راشئ او دلته به کریټ انیو لیر دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ تر څو دلته یو نوی لیر اضافه شي. وروسته له دې به تاسو راشئ همدغه بروش ټول چې د بي بټن سره تاسو انتخابولی شئ کیبورډ کې، دغه به تاسو انتخاب کړئ. ښه ملګرو، تاسو به دغه بروش ټولز انتخاب کړئ. وروسته له دې به تاسو دلته کالر ته راسئ. کالر به داسې کالر انتخاب کړئ چې د ویښتانو په شکل وي. مثلا همدغه کالر چې ما انتخاب کړی دی دغه صحیح ده، اوکې وهم. وروسته دغه د بروش کوم اندازه چې ده دغه پیکسل چې دی اف پی ایکس دغه کوچنی کوم. مثلا اوس 2.5 ده 150 کوم. دغه ملګرو په همدغه شکل. وروسته تاسو به هر هغه ځای انتخاب کړئ کوم چې تاسو غواړئ هغه ځای باندې ویښتان اضافه کړئ. مثلا زه د دغه تصویر دغه ځای نه انتخابوم. تاسو کولی شئ دا په دقت سره انتخاب کړئ، خو زه دومره دقیق نه انتخابوم ځکه چې دا یوازې زه د ویډیو لپاره انتخابوم او دومره مهم نه ده. دا انتخابوم ملګرو په همدغه شکل دا ځای. ښه ملګرو، کله مو چې دغه انتخاب کړو وروسته له دې به تاسو دلته لاړ شئ فیلټر ته، په فیلټر باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې فیلټر ته کلیک وکړئ دلته به تاسو لاړ شئ لاندې نویز ته او بیا به په ایډ نویز باندې کلیک وکړئ. ملګرو، دلته تاسو وینئ دغه اماونټ چې ده دغه د دغه تصویر په ریزولوشن باندې مربوط ده چې تاسو هر تصویر ته بېلابېل هر څو سلنه چې تاسو انتخابوئ هغومره انتخابوئ. خو دغه تصویر ته زه انتخابوم دغه اماونټ یې همدغه 49% صحیح ده او دغه ډسټریبیوشن چې ده دغه به تاسو ګاسې نه انتخاب کړئ. دا کوم دوم یو چې د ما د مخې انتخاب کړی او دغه مونوکروماتیک ټیک چې ده دغه به هم تاسو ټیک مار کړئ دغه ځای او بیا به تاسو په اوکې باندې به کلیک وکړئ او وروسته به بیا فیلټر ته راسئ. بخښنې سره ملګرو دا سموم. بیا به تاسو فیلټر ته راسئ او دلته به تاسو راسئ بلور ته او دلته به بیا ریډیل بلور باندې کلیک وکړئ. ملګرو، دلته تاسو وینئ اماونټ چې ده دا 10 ده. دغه د دغه تصویر لپاره باید د 1 نه تر 5 پورې انتخاب شي. زه دلته 4 انتخابوم او دلته بلور سنټر دغه دغه بلور کوم سنټر چې د مابین هغه باید انتخاب شي چې دغه ځای ده، خو د ماوس په استعمال سره زه نشم کولی چې دا ځای مشخص کړم. دلته زه دغه همدغسې انتخابوم چې دغه مرکز راسي ملګرو.
او دغه بلور میتد چې دغه به تاسو زوم انتخاب کړئ او دغه کوالټي چې دا به بیسټ انتخاب کړئ او دلته به اوکې کلیک کړئ. کله مو چې دا کلیک کړو ملګرو دا به همداسې راسي. وروسته به تاسو راشئ همدلته د دغه کوم لیر موډ چې دا اوس نورمال ده دغه هلته به تاسو کلیک وکړئ او دغه به تاسو هارد لایټ ته واړوئ ملګرو. دغه دا هارد لایټ زه کلیک پرې کوم همدغه شان به راسي ملګرو. وروسته له دې چې کله تاسو دغه کار وکړو تاسو به راشئ دلته ایمیج ته دلته اجسټمنټ او دلته برایټنس کانټرست تاسو به همدغه باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ د دغه بلور چې کوم ده د دغه افیکټ د دغه برایټنس تنظیم کړئ ملګرو. زه داسې ولم په دغه رقم سپینیږي او دغه رقم بیرته تور راځي خو دلته تاسو تنظیم کولی شئ. مقصد اوس په همدغه شکل چې دا سم ده ملګرو تاسو به اوکې ووهئ. وروسته کله چې تاسو دغه کار وکړو تاسو وینئ دغه ځایونه چې دي دغه اضافه دي په دغه ځای کې دا ویښتان د دې د پاکولو لپاره به تاسو دغه لیر انتخاب کړئ چې دا انتخاب ده او دلته به تاسو راسئ او یو نوی لیر ماسک به اضافه کړئ په همدغه به کلیک وکړئ ملګرو. دغه د لیر ماسک اضافه شو تاسو به دا انتخاب کړئ او بیا به دلته راسئ دغه اریزر ټول باندې به کلیک وکړئ چې په ای بټن سره انتخابي. کله مو چې دلته کلیک وکړو او دغه به تاسو همدغه شانتي پاک کړئ ملګرو. تاسو وینئ چې دغه چې کوم دي د اضافي ویښتان هغه پاک سو ملګرو. دغه چې کوم ما دومره دقیق انتخاب نه کړ تاسو کولی شئ په هر تصویر باندې ویښتان اضافه کړئ په ډېر دقت سره ملګرو. دغه ویډیو همدومره وهیلهمن یم چې ویډیو به مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر بلې ویډیو چې زه محمد عارف سمیع ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لویو بخښونکي څښتن تعالی مو سپارم د خدای په امان.